علماء یو واقعه لیکلی یو بادشاہ خپل نوکر تشکره ورکا او ته ویل دغه فلان کی باغ تلار شه ډیر زیات لوی باغ سلور طرف ته ونی لګیدلی او د میوونه ډکې وي دغه بادشاہ ول ویل لاړ شه او چې کومه میوه ټولو نه اعلی قسمي هغه اعلی قسم میوه ماته د شکره کې واچه وروړه دغه نوکر چې کله روانېدو دغه بادشاہ وته ویل خو یو شرط دی هغه شرط دا دی چې د باغ په کومه حصہ یو ځل تیر شي او میوه دې هلته نه راوانه خسته نو دوباره به پې نه راځي ستاسو توجه به غواړم ډېره توجه وکړئ دې په کومه حصہ چې یو ځل تیر شي او میوه دې روانه خسته دوباره به په هغه حصہ نه راځي د هغه ځای میوه به نه روړې راله دغه نوکر ولوي صاحب صحیح ده دغه نوکر رالو ښکری ورسره د باغ لا چې باغ لا راننوتو یوه حصه کې را داخل شو یې کتل ډېرې مزېدارې میوې دي ونو کې دغه نوکر وویل یاره دا خو ډېرې مزېدارې دي راشه دې نه لږ مخکې لاړ شه دې نه مخکې به نور هم ښیي دویمه حصه وګوره بلې حصې ته چې لاړو د دویمه حصه کې د دې اولنۍ نه زیاتې ښایسته میوې لګېدلې وې ونو کې دغه دویمه حصې نه چې راورسېدو دی ویل یاره دا هم ډېره ښایسته دي راشه درېمې حصې ته لاړ شه کېدای شي هغې کې دې نه هم زیاتې ښایسته وي درېمې حصې ته چې دغه سړی رالو او یې کتل په دغه درېمې حصه کې د دې مخکینۍ دواړو حصو نه زیاتې ښایسته میوې وي دغه سړي وویل دا خو هغې نه هم زیاتې ښایسته دي راشه خیر دی لږ مخکې لاړ شه دې نه به هم ښایسته وي څلورمې حصې ته چې لاړو په هغه څلورمه حصه کې وکتل د دې مخکینۍ درېواړو حصو نه زیاتې ښایسته میوې دې څلورمه کې وي دغه سړي وویل چې راشه مړه دې پنځمې له لاړ شه کېدای شي د څلورو نه زیاتې ښایسته میوې هلته وي پنځمې حصې ته چې څنګه رالو ونې خو وې لیکن میوې پکې نه وي او بادشاہ ولا شرط دا لګولی چې په کومه حصه باندې تیر شوې دوباره به هغه حصې ته نه ځې میوو پسې دغه سړي و ښکرۍ نیولې ده او دغه پنځمه حصه کې ولاړ دی ښکرۍ خالي ده ونو کې میوې هم نشته نو دغه سړي افسوس کولو چې کاش ما اولنۍ حصه کې میوې راخستی وې دغه رنګ دا ژوند باغ دی ژوند څه دی د دې هره ورځ اولنۍ مرحله ده اوله ورځ اولنۍ مرحله اولنۍ حصہ اوله کې د څه وکړل ټیک ده تیرې چپې بیا مه شپاړه دویمه ورځ د ژوند دې راله ګوره څه پکې وکړه که ودې نه کړل وخت تېر شو بیا څه نه کېږي درېیمه ورځ درېیمه حصه ده که څه دې وکړل صحیح ده کې نو بیا څه نه کېږي څلورمه ورځ څلورمه حصه ده که څه دې وکړل صحیح ده کې نو بیا نه کېږي که تا وویل سبا سبا به کوم د سبا په تمه ته نن نیکي نه کوې پنځمې حصې له به راورسېږي مرګ به راشي یوه نیکي به هم در سره نه وي تش لاس به راوالې کوه د دې وجې نه د خپل ژوند محاسبه وکړه پیسو جمع کولو کوشش پرېږده نن دنیا نه لوی لوی علما روان دي دا ما تا دپاره انتباه ده ما تا دپاره خبرداری دی چې ګوره سم شه حدیث شریف کې راځي چې الله جل شانه به قرب قیامت کې یکے بعد دیگر پر لپسے اللہ جل شانہ نیکان اوچتی او کله چې نیکان اوچتیږي د هغه نیکانو د اوچتېدو نه پس به د کجورو د خشاک غونته کې دغه مونږ غونته ګند ګریل به پاتې او حدیث شریف کې راځي چې کله الله د مخ د ځمکې نه نیکان اوچت کړي نو په مخ د ځمکه به بدن پاتې شي او رسول الله مبارک فرمایي چې زما د قسمی د الله په ذات باندې چې الله جل شانه بیا دغه بدن اوس پروا نه کوي ځکه ګن چې کنه ګن هغه سړی ځان سره په ښه کمره کې نه کیدي ګن چې هغه سړی ځان سره په بریف کیس کې او په دراز کې نه تاله کوي بلکې په ډیران چرته یو طرف ته ورځي نو دغه علما مون روان دي
دغه کال چې شروع شوی دی او بیا خاص کر دغه 2-3 میاشتو کې لوی لوی علما محدثین اولیاء مفتیین دا الله نیازبین دا الله په دغه لږ وخت کې اوچت کړ الله دې مخ کې خیر وکړي د علماو اوچتېدل دا لویه صالحه ده لیکن د علماو د اوچتېدو نه پس به مونږ دغه علماو چې کم مشن ده او کم کار ده دې دپاره به ملا تړو او ځان به مضبوطو چې کم کار هغې کولو هغه کار ته به ملا تړو چې الله مونږ ته هم د هغې کار توفیق راکړي او مونږ ستا په ذات توکل کړی دی مونږ هم دغه کار شروع کړو نو د دې وجې نه مرګ دا به هر ټایم یاد ساتئ او مرګ دا داسې شی دی الله جل شانه قرآن کې فرمایي فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ الله فرمای کله چې د چا د مرګ وخت راشي لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون نبا یو ساعت رست کیږي نبا یو ساعت مخکې کیږي بلکې الله چې کوم وخت مقرر کړی دی الله فرمای هم په دغه وخت باندې به زه مرګ راولما که چا تیارې کړی وي که تیارې نه وي کړی الله فرمای ما تا د چا د تیاری سره کار نشتا زما حکم به نافذ کیږي کوم وخت چې ما مقرر کړی دی بل ذکر الله قرآن کی فرمائی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین دا مرگ دا ہر ٹائم سڑی پسے لگی دلے دے او دا دنیا عقلمند خلق سوک دے بخاری شریف کے رسول اللہ مبارک حدیث دے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت اخیار سڑے اغیت رسول اللہ مبارک ویلی دی چی آغا عمال اکی مخید دینا چی کلدت مرگ راشی دا مرگ نمخ کی دا خپل نفس محاسبو کی دا خپل نفس علاج کی اغا اعمال کی پکمو اعمالو چی اللہ خوشحالی گی رسول اللہ مبارک فرمائی دا دنیا طولنا عقل من او اخیار ترین سڑے دے